نو موسی علیہ السلام خبره مې کوله. موسی علیہ السلام یو ځل وی یا الله ما ته وښایا په جنت کې زما ګاونډي، د لفظ ترجمه دا ده ما ته زما ګاونډي په جنت کې وښایا دا بسوږي. الله جل جلالو خپل کلیم ته فرمایي اے زما کلیما ته جنت کې زما بند اغلی دل غواړي چې هغه به جنت کې ستا ګاونډي وي. پلان کې خار ته لاړ شه، هلته یو قصاب دی، هغې قصاب ته ورشه، هغه به ستا ګاونډي وي. موسی علیہ السلام مبارک می روان دی. کله چې دی خار ته ورسېدلو هلته یو مزیدار خوبصورت انسان ناست دی. سار وختي دی، هغې مزیدار ټوکړه د غوښې دی خوا کېښودله. موسی علیہ السلام ډډې ته ناست دی. خلق راځي غوښه اخلي، خلق راځي غوښه اخلي. سودا ختمه شوله. نوجوان چې ولیدل جمیل نبی حسین نبی موسی کلیم الله ته وکتل، غاړه ورسره میلاو کړه، ورته وی ته خو ډېر مزیدار انسان، ټوله ورځ دې ماله تېره کړله، کار دې مرا سره نو زما یو درخواست بیګا ته زما میلمه شه. ورته وی ډېره ښه ده زه به دې بیګا ته میلمه شمه. موسی علیہ السلام مبارک مې ورسره لاړو. هغه قصاب دننه لاړلو. موسی علیہ السلام مبارک ته وی تم راځه، ځان ته ځای دې هلته کېنولو. داسې یو زنګو جوړه ده د چکو نه، په دې کې داسې یو څوک پروت دی چې زګیروي ترې نه راوځي. داسې مخکې به د کجاوې جوړېدلې. زمونږ د پښتنو کې هم دا رواج ډېره پوره روان، اوس خو د هندوانو رواج را روان دی، ودونه هم د هندوانو په رواج دي. هندوان لاړه خبیثانو موږ ته داسې غول پرېښودل، اوس زمونږ خلک هغه فخرن کوي. ناو یو زلمې دواړه به په هاسټل کې ناست دي، هوټل کې به ناست دي، شادي حال کې به ناست دي. دا د پښتون لور او دا د پښتون زوی، هغه د هندوانو رواج دی صاحبه. یو بل ته په لاسونو باندې ګوتمې وردن نه کوي. نبی علیہ السلام ویلي بني اسرائیل قوم الله تباه کړو د ښځو د وجې نه، او زما امت چې الله تباه کوي د زنانو د وجې نه بیا تباه کوي. رواجونه نن موږ مور ته لاس کې پیله نه ورکو، مور یې دا هلته مې ښځه ناسته ده، بیا به هغه راپورې خاندي. دا بوتړه د خدای په سترګو ړنده کې چې خاندي، خدای دې شل ځلې وخاندي، ځان پورې دې وخاندي. دې مور ما ته نیمه شپه کې به ما ویل مور به ویلې قربان بچیا ولې دې وکړو، د خپل کټ نه به یې را ودانګل، درې ټوپ وکړه به زما کټ ته ځان را رسولو. بچیا ولې څه چل دی در باندې؟ ښځو دپاره میندې مه دردوئ. ښځې دا په دې پوه کوي چې ښځې ته نوې مور مې وه، زه د مور په غېږ کې رالوی شوی یم. غیرتمندو پښتنو موسی کلیم الله ولیدل په کجاوه کې داسې دوه شکلونه په نظر باندې رالل چې داسې ولیدل چې دا خو انسانان دي، که خو انسانان دي. لږ ټیم تیر شو، نوجوان راغی، غوښې نه یې ښوروا بېله کړې وه. هغه بوډۍ هغه بوډۍ مور ته ناست دی، ړومبۍ مور مړه کړله، بې پلار ته راتاو شو، پلار یې موړ کړلو، بیا روټۍ ورته په ګوتو باندې میده کوله، خوله کې ورکوله. موسی علیہ السلام میں صبر و نکڑلو ڈارک راغی. نوجوان تی اخوا لاړو لوخی تی نونی دی ورته پسر ولاړ دی ورته وی اے موسی
کلیم الله په خیر راغللی ټول وی الحمدلله بیا وی د موسی علیہ السلام په مخ مبارک باندې د بابا جی نظر پرې وته ورته وی اهلا وسهلا مرحبا اے موسی کلیم الله الحمدلله چې زمون کور ته راغللې د دینه بعد هغه بوډۍ مور موسی کلیم الله علیه السلام په هغه نظر پرې وتلو هغه ډېر کمزور ده هغه لاسونه برکل یا الله مونږ چې در نس غوښتلی خدایا اخو تا پوره کړل یا الله مونږ تا نه ډېر راضي یو ته الله زمونږ د بچیو زمونږ نه راضي شه موسی کلیم الله علیه السلام مبارک میں ورته ولاړ دی بابا جی ورته وی اے د الله نبی گواو سازد دی کلمی اقرار کوم چې لا الہ الا الله موسی کلیم الله آغا بوډۍ وی زم اقرار کوما اے د خدای نبی مونږ بعد ځان امتیان غنې مونږ بعد ځان امتیان غنې ناګهانا د مور روحم لاړو د پلار روحم لاړو کله چې هغه کسر هغه په منډه باندې ویلی دل چې پلارم مړ دی مورم وفات تا په منډه باندې راتاو شو موسی کلیم الله ته علیه السلام ته غاړه ورکړه په چغو اجړل اے د خدای نبی موسی علیه السلام ستا راتلل دی الله رب العالمین د خیر ذریعه وګرځي تاسو سو پیژندلم تا خو ماته ویلې اے ملمه راځه نو الته خو تا ماته نه ویل چې موسی کلیم الله راځه او مور دې څنګه او پیژندلم دی بوډا څنګه دا څوک دی جی دا یو می مور دا بل می پلار دی خبچیا دا دې پلار دی او دا دې مور دا آو جی آو دا څنګه چل دا واقعا را دا بیان کا ورته وی ته د الله نبی زما د مور او پلار دا انتهایی د ډېر عمر خاوندان دي ما به د دوی خدمت کولو د مور او پلار به یو دعا راته کوله هغه دعا به دا وه چې ای بچیا الله رب العالمین دی ما ته د موسی علیه السلام دیدار را نصیب کی که بیا مړ شم نو زه یې مړ نه یم د مور به مې ویلی چې یا الله مال د موسی کلیم الله دیدار را نصیب کی کبه مړه شم مړه نه ما او یا الله چې ما باندې د موسی کلیم الله اولیدلو په ما د موسی علیه السلام اولیدلو نو دی پلار او مور به دا دعا کوله چې یا الله به زمونږ د سترګو نظر د دین علاوه په بل چا باندې ملګوا نو چې دا مړه وي دا دعا ته د الله پیغمبري ته د الله نبی د مور او پلار دعا می قبول شوه مور او پلار میں اللہ رب العالمین د نور و خلق و دلیدونا بچ او ساتل نو بچی تاس او پیجندلم چې دا موسی علیہ السلام دے وی زما مور بدا دعا کولا چی یا اللہ زما دی بچی خو جون زمنگ د پارا قربان کرلو یا اللہ جنت کی گوانڈی تبد موسی علیہ السلام نصیب کا نو ما ته پته ولګي دلا چې زما د مور او پلار دعا الله قبول کړي دا نور پته به الله موسی ته لګي موسی علیہ السلام ته غیږ چاپې رکړه ورته وی اے د خدای بنده تعالی دی مبارک وی زه یو نبی د بنی اسرائیل ما د الله نه سوال کړو چې یا الله مال جنت کې زما گوانډي وخایا الله راته ول پلان کې قصاب هغه بستا گوانډي وی موسی علیہ السلام مبارک منگتا پتی کی درس را کئی کہ جنت غواړي مور پخپو کی جنت تے د پلار سر جنت تے نبی علیہ السلام تے صحابی راغے ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نبی علیہ السلام یو مرګری موبایل کړه مولوی صاحب اوس احوال دا مرګری په شوق سره نه کوي
ان شاء الله. یو مرګري درخوا جمع کړو ما سره خبره کړو مولوی صاحب اوس مرګرو هغه आवाज نه راځي سو وجدا وی لکه مرګري شاړ شو یا د ذهن نه د نبی علیہ السلام محبت وتله حضور پاک علیہ السلام بزا چې درود راځي په شوق وای ښا شوق سره وای غره اواز ته خبرو کوم کماله برابر خوشاله ساتي سو خو په دې خوشحاليږي چې خسته طعام می خړلې وي روټي می خړلې سو په دې خوشحاليږي چې ما د محبوب درود ما اوریدلې زما غذا د نبی علیہ السلام درود شریف ته الله مدا غذا وګرځي ټول وای صلی الله لقدنم تیز وای و آله وسلم الحمدلله والشکر لله. قیامت کے با د ارچا خپل ارزو او تمناوي الله دې موږ ته د خپل محبوب دیدار را نصیب کړي. حاجی صاحب رحمت الله علیه حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده مبارک وای قیامت کې به خلق خپوي چې د حساب او د کتاب ورځ ده. حاجی صاحب زب خوشاله يم د جانان دیدار بکوم پکې ان شاء الله. نبی علیہ السلام مبارک بګورم